که ذکر مخصوص وي او داسې کلکوئ غواړئ لکه لرګی، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. خو ویډیو سکیپ کوئ مه. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته په دې اړه معلومات درکوم چې څنګه تاسې داسې یو نسخه استعمال کړئ چې په هغې سره ستاسې ذکر دونه کلک شي چې څونه ستاسې د زړه خوښوي. ځکه نن سبا زیاتره کسان داسې وي چې د هغوی ذکرونه شوي وي چې د هغې بېلابېلې وجې دي. یو وجه یې د موټک وهل دي، یعنې د لاس سره مني ویستل، هغه هم د ځوانۍ په وخت کې. یعنې ځینې ځوانان چې په ځوانۍ ته ورسېږي او بلوغت ته ورسېږي، نو په هغه ټایم کې په موټکو اورګدی شي، خپل لاس سره خپله مني وباسي، نو هغې سره هغه ته قسم قسم بیمارۍ ولګي چې یو د هغې نه د ذکر سستوالی دی. که څه ټایم د انسان ذکر سست وي، نو د هغه نه ښځه هم خفه وي، ځکه په ښځه باندې چې ذکر ورننه شي، نو هغه ترې خوند نه شي اخیستلی او مېړه ته یې هم خوند نه ورکوي، ځکه خاوند ته هم خوند نه میلاویږي چې ذکر یې سست وي. بغیر د دې نه چې هغه خوند حاصل کړي، نو هغه خلاصېږي، مني یې هم ژر خارجېږي، ورسره یې په ټایمینګ کې هم زیات مشکل وي. په څه ټایم چې د یو انسان ذکر کلک وي، موټا وي، لږ څه غټ هم وي، نو په هغه ټایم کې هغه سړی د کوروالي نه بیخي زیات خوند اخلي. هغه ځکه چې کلک ذکر او مېرمن ورګننه کې، نو هغه زیات خوند حاصلولی شي او هم یې خاوند ته خوند ورکوي، ځکه کلک ذکر والا کسان ژر انزالېږي هم نه، ورسره مني یې هم تر هغې پورې نه وړي تر څو پورې دوی ته ښه پوره خوند حاصل شوی نه وي. نو دوستانو، زه چې تاسو کومه نسخه نن په دې ویډیو کې ښایم، دا نسخه تاسې استعمال کړئ، نو ستاسې ذکر به دونه کلک شي چې د ځوانۍ په وخت به هم ستاسې ذکر دونه کلک نه وي. او که چېرې تاسې غواړئ خپل ذکر راکټ کړئ، نو تاسې بیا نشئ کولی خپل ذکر راکټ کړئ، ځکه هغه به زیات درد کوي، هغه به ډېر زیات کلک شوی وي. نو دوستانو، نسخه داسې ده، په دې کې تاسې ته پکارېږي 3 شیان. اول نمبر کې دي زعفران. تاسې به زعفران پیدا کړئ او هغه به وټکوئ او پوډر به ترې جوړ کړئ. بعد له هغې نه به تاسې 1 چمچه زعفران راواخلئ او په یو څه اندازه شاتو کې به یې مکس کړئ. نو څه ټایم چې تاسې دا مکس کړ، نو بیا به تاسې هره شپه 1 ګیلاس شیدې ګرموئ، ورسره به دا کومو شاتو کې چې تاسې زعفران ګډ کړي دي 1 چمچه به دا شات خورئ، ورپسې به 1 ګیلاس شیدې څښئ. نو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې، د سره لایک یې کړئ، ملګرو سره هم شریکه کړئ.